الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم. منځ کې هر انسان په هر رکعت کې دا دعا بار بار وایي چې رب العالمین منګه ته صراط مستقیم وخه او الله منګه په صراط مستقیم باندې روان کې. لیکن دا پیژندل ضروری دي چې صراط مستقیم څه ته وایي. نو دې کې د علماو مختلف تعبیرونه دي. څوک یې د الله دین ته وایي، څوک یې د نبی رسول الله اتباع ته وایي، خو د وحی تابعداري ته څوک یې صراط مستقیم وایي. خو د قرآن نه چې معلومیږي نو صراط مستقیم درې شیانو ته ویل شوی دی. د الله خالص بندګۍ ته. عیسی علیه السلام وی الله زما او ستاسې رب دی، فاعبدوه، یوازې د الله بندګي وکړئ. دا صراط مستقیم دی. او قرآن کریم تم الله صراط مستقیم ویلی، ځکه دا نیغه غلار ده چې انسان په دې الله ته رسیږي. وهذا صراط ربک مستقیم. سورۃ انعام کې الله وی. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او داغه اطاعت دې ته الله صراط مستقیم ویلی. نو پیغمبر په نیغه لار روان دی. دا پیغمبر د نیغه لار نه بیان کوي چې قرآن دی، او دا پیغمبر نیغ د الله دعوت ته خلق را بلی. او دا عقیده چې چا برابر شي نو رب العالمین د دې عقیدې په وجه باندې الله جنت ته بیایي. بس دینه موږ او تاسو لا یو لوی درس دی. هغه دا دی چې د محمد رسول الله علیه السلام تابعداري کې صراط مستقیم دی، او هم دغه منهج او عقیده او دعوت د اهل الحدیث دی چې قرآن او سنت دا د فیصلو او دا د قضا او د ایمان د جوړېدو کتاب دی، ځکه دا وحی ده او دا رحمانی پیغام دی. نور وروسته د صحابه او د سلف او د دوی ویناګانې دا به د هغې تاییدي، خو دین چې دی نو هغه قرآن او سنت دی. کم خلک چې هغه په دې منهج باندې رواني چې قرآن او حدیث ته رابلل کوي، همدغې خلکو ته اهل الحدیث وایي. اهل الحدیث دا داسې د یو ډلې نوم نه دی چې دا د پلاني تنظیم دی او د پلاني دی او د پلاني دی. څوک چې د صحیح حدیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعی، دی خلکو ته اهل الحدیث وایي. او د دې باره کې علماو کتابونه هم لیکلي دي. دهلوي یو کتاب لیکلی تاریخ اهل الحدیث، چې اهل الحدیث څوک دي. ربیع مدخلی دا غي یو کتاب دی مکانت اهل الحدیث. خطیب بغدادی دا غي کتاب دی شرف اصحاب الحدیث. پاغي کې دا وایي چې اهل الحدیث اهل السنه والجماعه، اهل الاثر، اهل الغربه، السلفيون، الفرقه الناجيه، الطائفه المنصوره. دا په حدیثو کې راغلي دي. وای دا ټول نمونه او صفتونه د هغه چا دي چې هغه د حدیثو تابعداري. یو عالم دی چې د هغه نوم دی امام سمعاني. د هغه کتاب دی الانتصار لاصحاب الحدیث. د ابوالمظفر سمعاني کتاب دی. هغې کې وایي فرأینا فرقة اهل الحدیث هي الفرقة الناجیه. منګه دا د اهل حدیثو جماعت دا هغه ډله ولیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته کامیابه ډله ویلې ده. امام مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه کې د ثوبان رضی الله عنه یو حدیث دی. نبی علیہ السلام وی
لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر الله. همیشه به دی امت کی اورلی چې دا به په حق زوروري او په حق به ولاړي. که دی څوک شرمایي یا خلاف کوي نو دی به د حق نه نشي اړولی، او دا هغه ډله ده چې کامیابه ډله ده. علي ابن مدیني ته چا وویلې چې دا یو د حدیثو استاذ دی، امام ترمذي خپل سنن کې د هغې قول را نقل کړی دی چې دا طائفه منصوره کومه یوه ده چې الله ورله داسې مدد کوي، هغه ورته وایي هم اهل الحدیث. خطیب بغدادي د هغه کتاب دی شرف اصحاب الحدیث، هغې کې وایي دا خلک طائفه منصوره چې ده چې د الله د طرف نه د دی مدد شوی دی دا اهل الحدیث دی. وایي موسی ابن هارون وایي ما د امام احمد ابن حنبل نه یو حدیث اورېدلی دی چې محمد رسول الله علیه وسلم وایي د امت به درې اویا ډلې شي، ټول به جهنم کې، یو ډله به چې هغه به جنت ته ځي. وایي ما ته تپوس وکړه چې دا څوک دي؟ امام ابن حجر فتح الباري کې وایي او خطیب بغدادي په شرف اصحاب الحدیث کې د ده دا قول ذکر کړی دی. نو امام احمد ابن حنبل وایي هم اهل الحدیث و اصحابه، دا اهل الحدیث او د دوی ملګري دي. که چېرته دا نشي نو فلا ادري من هم، ما ته خو نور نه دي معلوم. عبدالله بن مبارک به ویلې وایي اصحاب الحدیث هم عندي اصحاب الحدیث. دارنګې امام بخاري وایي هم اصحاب الحدیث. امام احمد به ویلې چې دا فرقه ناجیه چې یو روایت کې راځي د تاریخ د اصبهان کې لیکلی دي، او امام اصبهاني په کتاب الحجه کې ذکر کړی دي چې دا کامیابه ډله څوک ده. هغه وایي ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادري من هم. که دا اهل الحدیث نشي نو ما ته به نه دي معلوم چې دا به څوک وي. نو دې حدیثونو کې دې ته طائفه منصوره هم ویلې ده او دې ته الفرقة الناجیه هم ویلې ده. حدیث ابو هریره رضی الله عنه کې راغلی دي نبی علیہ السلام وایي بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. د اسلام چې اول کې څنګه پیدا شوی او خلکو ته ناشنا و اخر کې هم د اسلام متدس ناشنای. فطوبى للغرباء، غرباء ولدي د غیدا خوشحالي. دا مسلم روایت دی، ابن ماجه کې دی، مسند احمد کې دی. دا غرباء څوک دي؟ قاضي العبدان وایي هم اصحاب الحديث. سفیان ثوری وایي هم اهل السنه فانهم غرباء، دا د حدیث متبعین خلق دي. امام ابن مفلح دا کتاب دی الاداب الشرعیه، هغې کې وایي اهل الحدیث هم الطائفه الناجیه القائمون علی الحق. اهل حدیث دا هغه خلق دي چې کامیابه ډله ورته محمد رسول الله ویلې ده او په حق باندې به دا ولاړي. بعضې خلک دا وایي چې د اهل حدیثو تاریخ نشته دی. نو دهلوي د هغه کتاب دی تاریخ اهل الحدیث، 21مه صفحه کې وایي ولا ريب ان قائل هذا القول جاهل بتاريخ اهل الحديث ولا يريدون به الا سوء الظن بطائفه اهل الحديث لينفر الناس عنهم فهذا هو المجتري المفتري. وای کوم سړی چې دا خبره کوي وای دې کې شک نشته چې دا جاهل دی، د اهل حدیثو تاریخ نه پیژني، او د دې مقصد دا دی چې په اهل حدیثو بدګماني پیدا کړي چې خلک ته نفرت وکړي. وای دا ډېر دروغجن او ډیر بیمانه دی چې داسې زړورتوب یې وکړ او دروغ یې وویلې. ابو بکر ابن ابي داود وایي ما خوب لیده او د ابو هریره رضی الله عنه حدیثونه دغه ورځو کې ما یادول سجستان کې. خوب کې مې ابو هریره ولیده، وایي ما ورته ویل چې ابو هریره زما سمینه ده. وایي ما ته ویل چې انا اول صاحب حدیث فی الدنیا. تذکرة الحفاظ کې امام ذهبي سیر اعلام النبلاء کې الاصابه کې ابن حجر دا ذکر کړی دی. او دهلوي وایي ولا ریب ان ابا هریره کان فی الدنیا اول اهل الحدیث. وایي اول د حدیث اهل دنیا کې هغه ابو هریره. امام شعبی به ویلي امضي بنا لنفر من اصحاب الحدیث. دهلوي وایي د دې اهل الحدیث دوه معنی دي، محدثینو ته هم وایي او عمل کوونکي د حدیثو ته هم وایي. دې وجې نه دهلوي وایي اصحاب الحديث هم اهل الحديث. دی روایتو کې د اصحاب الحديث راځي وای دا دغه اهل الحديث ته مراد دي. او بیا وایي ان جميع البلاد التي ابتتها الصحابه،
ټول هغه ښارونه چې صحابو فتح کړي کانو متصفین بلقب اهل الحدیث، صحابو چې کوم ملکونه فتح کړي و هغې ته به اهل الحدیث ویلې. امام زهري تابعی دی، هغه به یو ځل ویلي این انتم یا اصحاب الحدیث. سفیان ثوری ویلیو الملائکة حراس السماء و اصحاب الحدیث حراس الارض. شرف اصحاب الحدیث کې دا قول د سفیان ثوری نقل کړي، ملائک اسمان ساتي د شیطانانو نه او اهل الحدیث زمکه کې حفاظت کوي د سنت د نبی علیہ السلام نه. امام شافعی رحمت الله علیه به ویلي کله چې زه اهل الحدیث وینم او دا د الله د نبی دا دعوت کوي وای فکأنی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم حیا، وی که ما محمد رسول الله لیدل چې دا را ژوندی شوی دی. امام احمد ابن حنبل به ویلي چې افضل الناس فی زمانهم اهل الحدیث، خپل زمانه کې اهل حدیث چې د حدیثو بیان کوي دا ډېر غوره قول دی. او حناد ابن سری چې د ترمذی او د نورو علماو استاذ دی، هغه وی ابوبکر ابن عیاش یو ځل راووته او د حدیثو طالبان دروازه کې ولاړو، نو وی ویل هؤلاء خيار الناس، دا ډېر غوره خلک دي. امام مسلم مقدمه کې وی وقد شرحنا مذهب اهل الحديث، او امام ابن قیم یو لوی قصیده ویلې ده او په هغې کې امام ابن قیم وی چې دا اهل الحدیث دا خاص خلق د رسول الله دي او دا د نبی علیہ السلام ملګري دي. او به هغه خلق چې هغه د اهل حدیثو سره بغض ساتي، و امام ابن قیم یو شعر ورته وی یا مبغضا اهل الحدیث وشاتما ابشر بعقد ولایت الشیطانی. یا سړیا چې ته د اهل حدیثو سره بغض کې او ردې بدې پسې وې، زیری قبول کړه چې تا د شیطان سره انډیوالي کړې ده. او ما علمت بانهم انصار دین الله والایمان والقرآن، وظالمه تا ته پته نشته چې د الله د دین مددګاران د ایمان او د قرآن مددګاران د اهل الحدیث دي. او بیا وی ما ضرهم والله بغضکم لهم اذ وافقوا حقا رضا الرحمن. که هر څومره دی سه بغض کوئ او چې کله دی د حق تابعداري او د الله خوشحالونکي والله که ستاسې ضرر هغې ته ضرر ورسوي. سپی د ډېر غاپي د ملنګ ډوډۍ او رزق خو نشي کمولی. او بیا وی توبا لهم والشوق یهدوهم الى اخذ الحدیث ومحکم القرآن. خوشحالي د اهل حدیثو له او د دی دا شوق دی دومره تیزوي چې چرته حدیث او قرآن بیانیږي دی ځان ورسوي. او بیا وی توبا لهم و امامهم دون الورا، دی له خوشحالي ده د جنت توبه ونه دوله او د دی امام د ټول مخلوق نه اوچت دی. دا څوک دی؟ من جاء بالایمان والفرقان، هغه محمد رسول الله چې هغه ایمان او قرآن مخلوق ته ښودلی دی. امام الانبیا دی، بیت المقدس کې پیغمبران را جمع شوي دي و امام د اهل الحدیث امام محمد رسول الله دی. او بیا دا وروسته مشران امام احمد، امام محمد بخاری وغیره وغیره. ذکر ابن قیم وی والآخرون اولو الحدیث كاحمد ومحمد وائمة الایمان. نو دا اهل الحدیث انصار دین الله. بعضی سادگان وی یره د دې امام نشته دی، بعضی دا ډرامې کوي وی د دې امام نشته دی. دا ډېره فاسده خبره ده. قرآن یاد دی یوم ندعو کل اناس بامامهم، د قیامت ورځ کې شي هر سړی به په خپل امام باندې आवाज کیږي ای د فلانی امام امتیانو راوځي. ابن کثیر چې عام چاپ شوی دی د دې آیات لاندې وی قال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وی بعض سلف ویلی دي چې دې آیات کې د اهل حدیثو ډېر عزت دی ځکه د دې امام محمد رسول الله دی. قیامت کې به आवाज کیږي اے د محمد رسول الله امتیانو. امام سیوطی داغی کتاب دے البدور السافرہ، باب ذکر کئی باب لکل طائفت امام یقدمهم. قیامت کے بعد ہر چا امامی او داغی امتینو نمخ کے براروانی. اغوی بعض سلف وی هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. والی حدیث امام محمد رسول اللہ دے. مفسر قاسمی چراغ تفسیر دے محاسن التاویل د قاسمی پاغی کی وی وشرف لاصحاب الحدیث. دې کې هغه خلک چې په حدیث او عمل کوي، حدیث وای
او د حدیث استادان دي او په حدیث عمل کوونکي دي د دې لوی عزت دی لأن امامهم النبي صلی الله علیه وسلم د دې امام محمد رسول الله علیه وسلم دی او د ابن قیم عبارت د تماوی توبا لهم و امامهم دون الورا دا حدیث امام د ټول مخلوق نه مخکې دی من جاء بالایمان والفرقان الحمدلله قالوا الحدیث امام محمد رسول الله علیه وسلم دی او بعضی خلک دا پرافیګانډي کوي یره الحدیث امامانو سے بغض لعنتونه په وی رد بدی بسوي من ویو کم خلک چې د دین امامانو سے لعنت وی او رد بدی بسوي الله دې په غي لعنت وکي دا خو زمونږ د دین مشران دي که امام ابو حنیفه صاحب دی که امام مالک دی که امام شافعی دی که امام احمد بن حنبل دی که امام بخاری دی که امام مسلم دی که اوزاعی دی که سفیان ثوری دی که حمیدی دی که یحیی بن سعید القطان وغیره وغیره دی وی دی امامان نمدی دی یو امام منی و من طول منو خلق وی غالبیل کزی تاویلی چه تاکل سوری دی خپلو سوروتی نکتل الحمدللہ من د امامانو په حق له ډیر د عزت خلق وزو خو من دا ویو چې دی امامانو من تویلی دي چې چرتم صحیح حدیث منده د ازما مذهب دی شامی اول جز 15 پته کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابو یوسف ته وی دا هر څه معنی ملي کړه الله بنده زنن خبره وکم سبارت حدیث راورسی هغه پریدم او بیا وی صحیح حدیث چې چرته لیدو اذا صح الحديث فهو مذهبي دا امام مالک ویلی دي امام شافعی ویلی دي دا امام احمد ویلی دي دا ټول ائمه ویلی دي من الحمدلله امامان منو او دا دی ډرامې کوي پراپګانډي کوي زما باره کې مشهور کړیو وای دا امامانو ته ردی بدی وای او کنځلې کوي پس یو بل وای یو بل ما کتاب ولیک نیل المنفعه په تاریخ الائمه الاربعه وسم چاپ شوی د څلورو امامانو سیرت او عقیده او ما ډیرو لولېګل چې دا زمونږ عقیده ده د امامانو باره کې کدی کې کوم غلط ټکی دا په سور پین باندې نه خوکي چې د شریعت خلاف موږ به توبه وباسو الحمدلله تر اوسه پورې چې موږ یو ځای په ګوته کړل دی کې زمونږ عقیده ده چې الله واحد لا شریک دی په عبادت کې او محمد رسول الله واحد لا شریک دی په اطاعت کې د نبی سلام سبا یو امتین برابر ټول امت چې راجمه کې محمد رسول الله ته رسیږي او ټول صحابه چې راجمه کې دا د نبی علیہ السلام د خبرې مقابله کې څه نشي کوله او ټول علما چې راجمه کې د صحابي قول ته نشي رسیدي د صحابه احترام په خپل زیاده د تابعین احترام په خپل زیاده د امامانو احترام په خپل زیاده او د پیغمبر سره نه برابرو عبد الله ابن عمر ته ویلي دا تمتع حج شته دی وکنه هغه ته وي شته دی وستا پلار چې نه ملي هغه وي دا انصاف پتا دی و زما پلار خبره به مانی او کده رسول الله خبره به مانی دا الله د نبی د خبرې سره چا خبره نه برابرو او دا ډیره وګړه موضوع ده الله دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ټوله دنیا کې رایج کی الله دې د نبی د سنت موږ متبعين وګرځي او ذل جلال و اکرام دې هغه خلق چې هغه د حدیث په رواني الله دې د هغه له ډیره ترقی ورکړي چې د نبی اسلام سنت امت ته ورسي او کوم خلق چې اهل الحدیث په رامي کوي الله دې هدایت وته وکي دم زمون ګرونه دي خو نه پوي به الله دې پوي کی اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله